د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث دی او یو وړه غوندې جمله ده په هغې کې ډېره لویه فلسفه ده د انسان ډېره لویه کامیابۍ ته اشارت دی د حضور پاک په صفاتو کې یو صفت دا و چې دی به جوامع الکلمې خبره به یې وړی خو حکمتونه به پکې ډېرې یو حدیث د زموږ علما ګڼ شمېر مسلې راوباسي دا یو حدیث دی دینه دا مسله راوځي دینه دا راوځي دینه دا راوځي دینه دا راوځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی صفت دی داسې د نور زموږ خبرې اوږدې وي مقصد پکې پټې وي او د حضور پاک خبرې لنډې وي مقصد پکې ډېر لکه د یو مثال درته وایم د حضرت انس رضی الله عنه یو ماشوم ورور پټینې راکوټې هغه سره بلبل و په هغې یې لوبې کولې بلبل مدینه شریفه کې ماشومان دا مرغۍ ساتي نو یو ځل حضور پاک هغه ته وفرمایل یا ابا عمر ما فعل النغیر دا پټې جملې وې یا ابا عمر ای د عمر پلاره عربۍ کې د ابو عمر دو معنی دي دا طالبان په پوهېږي عمر دا تصغیر د عمر دی او اب دا عربی جبه کې د خاوند د صاحب په معنا هم مستعملیږي نو یو خدا چې ای د عمر پلاره دویم دا چې ای د لږ عمر خاوند ده دواړه معنی دي ما فعل النغیر بلبل دې څه کوي اوس دا پټې ټکې تاسو واورئ لیکن زموږ علما د دې نه ډېرې مسلې راوباسي یو مسله دې دا راوباسي چې یو مشر ماشوم سره خوشطبي کولی شي دا د حضور پاک د انس د ورور سره خوشطبي وکړه ماشومانو سره خوشطبیتي کولی شي یو دې دا معلومه شو دویم دې دا معلومه شوه چې په کلام کې دا په خبرو کې دا طالبان پې پوهېږي داسې الفاظ راوړل چې د هغې یو بل سره آخر قافیه ردیف په شعر کې وي او فاصله ورته وایي داسې الفاظ راوړل چې هغه دا یو جمله د بل سره خشته ولګي پښتو کې د څه ویمه یا ابا عمر لیکن ریر على آخره کې یې ورې ما فعل النغیر آخر کې یې ورې یعنی داسې یو خبره د خولې نه ایستل چې مزیدار خشتی داسې الفاظ دا هم د ایستی شي بل دې څه معلومه شوه بل دا معلومه شوه چې په مدینه شریفه کې ښکار ساتلی شي بعضې حضرات وایي علما په مدینه کې نه بوټې پرې کوي نه به ښکار ساتي دته وایي ابو عمیره بلبل دې څه که نو ګوره بلبل خو یو ښکار دی معلومیږي چې په مدینه شریفه کې یو سړی ښکار ساتلی شي دویم ښکار هم ساتلی شي انا که ښکار مارغه ساتلی شي هم ساتلی او ساتلی شي د دې ماشوم مارغه ساته او پیغمبر علیه السلام ورته دا ونه ویل چې لکه د مارغان ولې ساتئ نه مارغه ساتلی شي خو یو خبره په مارغانو کې واورئ یو داسې مارغه ساتلی داسې چې هغه مارغه سره خلک ظلم کوي زیاتې ورسره کوي دا بیا ګناه او یو داسې قسم مارغاني په دې ملغو کې شته چې هغه دې پرېښودل د پیشوګانې خوري هغه که د فصل کې پرېښودل دا نور حیوانات یې خوري اوس داسې مارغان که یو سړی وله غټه پنجره جوړه کړي چې تکلیف ورته نه خوراک وله ورکوي بلکل ساتلی شي یا کمترې ساتلی کمترې خو څوک پې زور نه کوي کمتره پاسي وګرځي واپس هغه خپل ځای له راشي دا خیر دې پروا نشته خو د مارونو یو خبره په ښکار کې شته ګورئ نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک هم د ښکار شوق کوي ده کې به د عبادت نه او د خدای د ذکر نه غفلت پیدا کېږي ښکاري سړی هر وخت په دې سوچ کې چې زه به کله ښکار نه ځم دا ښکار به کله کوم هلته ښکار دی او دلته رمانځه وخت شو هو که دا مونځ کوم خو دا مرغۍ رانه بېدرکه کېږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې ډزې مې پرې کوي په جالونه هم ښه دا جال مې غورځولی دی که دا اوس نه راکاږم خو دا کبان رانه خرابېږي او هلته رمانځه وخت دی ذکر فکر د الله یاد مونځ دې نه غفلت پیدا کوي خو دونه معلومه شوه که یو سړی پر ښکار ظلم نه کوي زیاتې پې نه کوي خوراک اوبه وله پوره ورکوي او دې ساتي نو ساتلی شي دې حدیث نه معلومه شوه بل دې څه معلومه شوه بل دا چې یو ماشوم دې لا واده هم نه دی کړی او هغه ته وایي د پلانکي پلاره زموږ دا طالبان په پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک وایي یا ابا عمر ای د عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمر حضرت اوس د عمر پلار ویم نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې دې ته عربیان کونیه وایي دې ښودی شي
بل دې څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاونده همقسې وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو ماشوموالی کې وفات شو. داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې طالبان یو درې خبرې نور دي خو په هغې تاسو نه رسئ. دا زمانونو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږ و مقصد به پکې ډېر زیات. نو دی یو حدیث اوس فرمایلی چې دې درته وایم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. وی هغې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع کړي. ما جئت به قرآن سنت، ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن و سنت چې دا خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان، او که دا خپل خواهشات یې د دې تابع نه کړل دا د مسلمانۍ د رنګ نه او د مسلمانۍ د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشته ښکلي صادر نه دی بار وته. خو زمانونو د دې مختلف قسمونه دي. نن موږ څه چل شروع کړی دی؟ نن ټول د خواهشاتو جنګ. نن شریعت یو طرف ته کړی دی، موږ خواهش مو مخکې کړی دی. شریعت دې خوا خواهش مخکې، خواهش د خېټ هم دی د ډوډۍ، خواهش د مکان هم دی چې دا له ښه بلډینګ جوړ کړم، خواهش د موټر هم دی چې دا له ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه والم، د ټولو بچو مې دي وي، د ټولو زمانو د ټولو وروڼو د ټولو ورونه دي وي. دا هم یو خواهش دی. دا هم خواهش دی د ښځو خواهش. مختلف د خواهشاتو یو فهرست زمونږ په دې سترګو کې پروت دی. دین مو یو طرف ته کړی دی، خواهش بل طرف ته کړی دی. دې ته خواهش پرستی وایي. نن دنیا په دې لګیا ده. نن سهر نه پلار ماشومان پاسئ، مونځ ورته نه ښیي، ذکر ورته نه ښیي، د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښیي، مونځ ورته نه ښیي، خدای ورته نه ښیي، عقیده ورته نه ښیي، اخلاق ورته نه ښیي. بس هله شابه بچی سکول ناوخته دی، هله ګاډی را روان دی بچی شابه سکول ناوخته دی، هله ماشوم پوزه بیګي جاړي، نه نه شابه بچی شابه جامې ورته واچوي، پتلون ورته ور واچوي او بیا موټر کې کېنئ بوځي چې چا وس رسي، یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ټرانسپورټ فیس او سکول ته روانې دي. او مازدیګر چې بیا راشي بچې پاړې دې روان، بچې سکول کې درته څو خل ټیوشن ولا نیسا دا تاسو د دې بچې ماسپخین منځ مازدیګر منځ ماښام منځ ماسخوتن منځ الله تام مخکول پکار دي که نه دي؟ الله یې ټول بچې مونږ په دغې لین وړچولې دي چې پیسه وګټه. بچې ګورې چې خر د خرک کمي نو څه شی دی؟ غوږ یې د پرېکولو دی. دا به زمونږ مخکې متل خوړی دی. اتره زوی ته دی وګوره که نه څنګه بنګله جوړه کړې ده، هغه ماما زوی ته دی وګوره که نه، هغه ونډي ته دی وګوره که نه څنګه مزېداره بنګله ده او څنګه موټر دی. هله بچې تکړه شه ګورې خر د خره کمې غوږ یې د پرېکولو دی، تکړه شه. هغه په سوچ کې پروت دی چې زه څنګه پیسه پیدا کړم، د چا جیب ووهم، غلا وکړم، سرکاري نوکرۍ کې کرپشن وکړم، رشوت والم، دکاندار یم ګډون وکړم، دوکه وکړم، ګاک وم، خو چې څوک حلال کړم پیسه پیدا کړم، خو چې هغه تربور نه یو دوه ګزه اوچته بنګله جوړه کړم. د هغه نه غټ اعلی مزېدار موټر والو د هغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپینې دا دماغ پاکي دا ولې موږ دقې نه ډک کړی دی. په دقه سوچ کې روان پیسه پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت دی. دا پلان کې مړ شو، جنازه لاړه، بنګله پاتې شو، خواهش پرستی شو. پیسه نشته. فیسبوک دی او د ښځو تصویرونه دي، موبایل دی او د جنکو تصویرونه دي، موبایل دی او فلمونه دي، موبایل دی او الله خفه کول دي. الله موبایل دی او د خدای سره مقابله ده، موبایل دی او د رب سره مقابله ده. موبایل دی په دې سترګو چې مال الله را کړي دي په هغې د الله سره مقابله ده. په دا غوږونو چې مال الله را کړي د الله سره دشمني کوم په موبایل. فیسبوک دی او موبایل دی. نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی افرأیت من اتخذ الهه هوا. الله وایي څه وایي؟ وایي د خلقو خواهش خدای کړی دی. خواهش یې څه چې جوړ کړی دی؟ خدای جوړ کړی دی. خواهش لاندې کا، ګوره چې الله څه کوي، لاندې کا خواهش، پیغمبر مخکې کا خواهش لاندې کا، او ما جئت به قرآن مخکې کا. ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شو راشه ما په دې مخلاړې وتوکه، که تا عزت خدای در نه که راشه زما په دې مخلاړې وتوکه. دا خو مونږ ته ښکاره دي، ښکاره مثال به درکړم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه
د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه. هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناستو، زید ښکلی اسامه د رنګه تورو، زید محبوب و محبوب. پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی، که نن موږ خپلو نوکرانو سره، خپلو همسایهګانو سره، او خپل ما تحت ملازمینو سره، او خپلو چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړو، قسم په خدای دنیا کې به جنتي. د غلام بچی د رنګ نم تور دی، په دا پتون ورسره ناست دی، پوزه وبهده. رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت د عرش نام اوچت دی راځي او د دې اسامه پوزه پې پاکوي. عایشه بیبي ورته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم. وایي نه عایشې دا به زه پاکوم، احبه فاني احبه، د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. په دا پتون به یې کېنو، د مریض وې پوزه ورته پاکوي. څوک؟ عقاید و جهاد. د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو، بادشاه شو، نو تنخوا به یې مجاهدینو له ورکوله. فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغې له به تنخوا ورکوله. نو زوی د عبدالله ابن عمر هغه ورته وایي بابا ما له تنخوا کمه راکړې، اسامه له ډېره ورکړې. ولې؟ دې معنی کوم جهاد ته مخکې تللی دی، دې معنی کوم میدان ته مخکې تللی دی، ما کم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی، د معنی کم میدان ګټلی دی، خو چې کم دی ردي دی ددم کم میدان دی چې د رستو یم دې مخکې دی، دله ولې تنخوا زیاته ورکړې، ما له کمه راکړې. عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی، زما محبوبې، زما ښکلا یې، دا د رسول الله مبارک ښکلا، د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه؟ وبکې داسې دې خواهش پرستی زمانه کې به وکړې داسې؟ نه نه، په خپله چرګ وخوري، په خپله خوراک وخوري، او چې کوم یې نوکر دی چې پلاسي د تشه خوراو مخکې کښه به خورا ډکېږه. او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی، څادرونه وله رالل، څادرونه نو تقسیمولې په مدینه کې. نو چا ورته وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نه سوی ده، ام کلثوم بنت علي، د علي لور، د هغې له ورکه. دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وایي وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې؟ عمر مې زیات دی، دا کشره ده، خو یو ارمان مې دې پړه کې چې که دا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي، نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي. خلک وایي دا د عمر بچی دی، او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمې هم نسۍ دی، د حضور پاک هم بچی دی. هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي، پلار د طرف نه او مور طرف نه به نسب به یو شي. ارمان مې دی. عربو کې دا رواج هغه زمانه کې هم نو، اوس هم نشته، که هلک او جینۍ راځئ مور پلار یې راځئ، نو که عمر کې فرق نه وي نو پروا نشته. حدیث صاحب ورته وایي وایي امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي. نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتې شي، مخ ته، خو دا خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ، په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده، خوښه مې ده که مې نه ده خوښه، مخ ته ورله کتې شي. او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه. نو علي صاحب ورته وایي یو څادر ورکوم او درلېږم، نو ته وګوره که دې خوښه شو نو زما هم دا خواهش دی چې تا یې په نکاح کوم. هغه وی ښه. ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده، بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها. ای بچې دا څادر امیر المؤمنین له 100 عمر ده، وی بابا مې راکړې دا دې خوښ دی که دې نه دی خوښ؟ دې څادر یوړه امیر المؤمنین، دا څادر مې بابا راکړی دی، وګوره خوښ دی که دې نه دی خوښ؟ نو عمر کې ډېره حیا وه، هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی د حیا د وجې نه، نو خپو ته یې به کتل. چې ودرې که د خپو نه بس اندازه معلومه کړو، خپو ته به وګورو. جینۍ پې پوه شوه، ورته وایي وایي امیر المؤمنین وایي زما څادر دې پرېښو، زه خو څادر مې درته راوړی دی، هغې ته نه ګورې، زما خپو ته نه یې ګورې. قسم دی که امیر المؤمنین نه وي چې دا سترګې مې در نه ایستې وي. هغې کې هم ډېره حیا وه که نه، د بیبي فاطمې لور ده، د بیبي فاطمه کې څومره حیا وه. یو ځل حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده، رسول الله مبارک دی فاطمه میاش ختلې ده، دی ونه کتل سره ښکته. فاطمه تا ته وایم میاش ختلې ده، دی بیا سخت کته
بچې میاشت وی بابا د الله رسوله زه خو د درېیمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم ولې بچې وی دې وخت کې سړي ورته ګوري زموږ د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي راشه د څوارلسمې سره مسلمانانو ته راشه د ټقارو کېړو ته راشه بربنډو خپو ته راشه بربنډ ګریوان ته راشه بربنډ سر ته لیجو ته هغه جینکې نن فخر کوي نن په برقع زمونږ لوڼه خویندې شرمېږي نن په حیا زمونږ لوڼه خویندې شرمېږي او دې پکې زما د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دویمې د نظر یو دی کې شریعت کې هېڅ منع نشته سړی هم دیوال ته ګوري ښځه هم ګوري هېڅ ممانعت نشته لیکن دا د هغې حیا وه چې پیغمبر مبارک ورته وي وګوره نو بیا ګناه خو نشته لیکن دا د هغې حیا وه او چې کله مړه کېده که نه بیبي فاطمه نو وصیت یې وکړ چې زه مړه شم او زما جنازه وړی یو خو د شپې زما جنازه وړی دروازې به نه وړی او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانو دا مخکې را حفشو کې دا رواج دلته نو وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني رسول الله مبارک لور ناجینه کې د حیا پرته ده زما وروڼو خدای دې زموږ خویندو لوڼو له حیا ورکړي دا هم خواهش پرستي ده چې نن جینۍ بربنډ سر خوښوي دا هم خواهش پرستی ده چې نن جینۍ بربنډ مخ او بربنډ سټ خلکو ته ښیي دا هم خواهش پرستی ده چې لیچې ښکاره کړي دي لاندې خپې ښکاره دي ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکه د دوزخ په اورې ولې سوځې الله خشته مخ درکه الله ښکلې ډانچه درکړه الله ایمان در پړه کې واچو الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو ستا ولې پیرزو شي دا وجود به په قبر کې په کوتکو والی کېږي ولې ظلم کې ولې خلکو له د زنا دعوت ورکې ولې د هلکانو سترګې ځان ته را مخامخ کې ولې په لاره په داسې انداز دی چې سړي درته وګوري دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو باندې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د ژبې د زنا ګناه دې وګټله څه کې په کوم طرف روانه یو خو به خدای نه مني یا به رسول نه مني یا به خدای او رسول نه مني او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري الله اکبر حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ د زلیخې کور ته او زلیخه پې مینه شوه بس لنډه پښتو کې به ته ویم د زلیخې خوښ شو مینه شوه پې لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل دی چې به کله ته نظر به ښکته اوس خوینیکه ده او د وزیر لور ده او ښځه ده خشته ده حسنداره ده او یوسف دلته راشه یوسف دی به ورغې سر به ښکته کړي دا کار وکړه دا کار وکړه خوله ګډول راغوښتل عاشقه ده پې په کور کې ځان نه لرې نه پرېښودل یوسف به ناست و سر به ښکته نه به کتل دی خپلې نیکې ته یوسفه ما ته وګوره داسې به وکتل زر به سر ولې ما ته نه ګورې څه چل شوی دی لا پیغمبر نه دی لا نبوت نشته لا کتاب نشته خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده زړه کې د پیغمبرۍ نښې د مخکې نه پرتې دي نه ګوري ورته سترګې نه مخامخ کوي ورته اخر کې زلیخې ورغی او جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځان یې ښه خشته که ښه ډولې یې که هغه زمانه کې دا هره زمانه کې دا د بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالي د جینکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جینکو له هغه حسن برابروي ځان یې ښه ډولې که په محل کې دننه یو کوټه ده په څو دروازو بنده کوټه ده هغه یې ځان پسې بندې کړې وغلقت الابواب وقالت هیت له قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی غلقت الابواب ټولې دروازې بندې کړې جرندې ورته واچولې زلیخه خپل کټ ته وخته ډبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابیانې ځان سره کړلې یوسف ته ویل راځه دې را دننه کوه نوکرانو ته وایي دروازې بندې کړې چابیانې ماله راکړې په خپله اخري دروازه بنده کړه بله بنده کړه بله بنده کړه یوسف ته وایي دلته راشي حضرت یوسف ته څه وایي
قالت هيت لك راځه ځان او لاوره ته وی یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي ګوره دا هغه جال دی وی او ښکلې دي خو ړومبې به دا سترګې پټېږي به مخ دې ښکلې ډېر نه دی په قبر کې به ټولو نه مخکې دا خاورې کېږي لاسونه دې ډېر ښایسته نه دي په ټولو نه مخکې به دا چیپړېږي دا به ختم شي یوسف ما ته وګوره نه ګوري یوسف ما راغوښتی سړی نن خبرې نه نن به ما سره ګناه به کوې ما ته وګوره زه څومره ښایسته یم زما لاس زما خپې زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام یو ټکي وایي قال معاذ الله یا الله ما بچ که معاذ الله د الله په ذات د نه امن غواړم ما معاف که دې وخت کې د انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي د دنیا نیک انساني یو خدا چې الله بچ کړي لیکن دې نه څوک نشي خلاصوي د خواهش د انسان چې اوبراو شي د حیوان شو دې وخت کې انسانیت ختم شو حیوان شو دلته دې په ځان نه دی اوس دې وخت کې دې په خپل قابو کې نه دی دې وخت کې سلیمان ابن یسار دا یو ډېر لوی سړی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی زموږ د احادیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي یو جنۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او ښایسته جنۍ بله نشته او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جنۍ سره ګیر شو بس مجبور شو یو ځای کې ناست و دا جنۍ پرې راغلو د جنۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و دا یې ورته ښایسته کړی دی او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه یې مطالبه د ګلونو وکړه سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي ما ته وګوره وایي څنګه ښایسته یم څنګه ښکلی یم نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم نه دا چېرته کېږي دا نه کېږي او ما پسې خلک منتونه کوي ما له خلک د دنیا پیسې راکوي ما له خلک د دنیا دولتونه راکوي تا نه زه خپله مطالبه کوم او ته هم دقه ټکې وایي معاذ الله د خدای په نوم ما بچ کا الله د نوم سره امن غواړم لوی الله به مې تا نه بچ کوي دا ټکې دا ډېر مضبوط ټکې دی داسې وخت کې ته الله ته آواز وکړه په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان کړه او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې ته دې بچ کوي او که دې نه بچ کوي نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون دو معنی علما کوي دا خو زما د مالک سره خیانت دی جی ستا مالک زه غلام یم په کور کې دېره کړی نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم تا ته لاس اچول خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی خو بله معنا وه داسې تعبیري معنا ده قال انه ربي احسن مثوایا هغه ذات چې دا ښکلی شکل یې راکړی هغه ذات چې ستا کور ته یې راوستم د کوی نه یې راوویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم دا ښایسته مزېدار وجود چې دا دنیا راته پسخېږي هغه ذات سره خیانت وکړم ظلم وکړم انه لا یفلح الظالمون ظالمان خو چېرته نه کامیابېږي وایي پرېږدم دی نه دروازه جننده ده لازما به دا ګناه ما سره کوې لازما نو موږ خلک خو به بهانه جوړو چې روز څه وکړو بیا توبه به وباسو که لیکن حضرت یوسف علیه السلام څه کوي خپل وس کوي ته وس کوه باقي مدد د الله دی خپل وس کوي دروازې ته روان شو چې دروازه کولو کې چېرته دی چابیانې ما سره دی تلی نشي خو چې یوسف علیه السلام قدم واخیست رب العالمین جرنده کوله وکړه دروازه کوله شوه سړي خو رانه لا داسې چلو شو ورغلې وه دته بله دروازه کوله شوه بله پروټوکول ورته میلو شو لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه نو دا نوکرانو ته دروازې کولاوئ چې بادشاه ته دا تکلیف نه چې دروازه کولاو دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته ځي هغه چپړاسي راشي هغه دروازه ورته کولاو کړي رب العالمین په یو لوی پروټوکول کې وویسته یو دروازه کوله بله او دې غروالې چې داسې جلو شو دې کلک د لمن نه ونیوه یوسف علیه السلام په هغې کې زور لګوله منشلی ده
او چې یوسف علیه السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار وتله بار عزیز مصر زلیخې خاوند ولاړ دی دنیا خلک راغلي دنیا خلک څوک چا سره دستخطی کوي او څوک سفارش دی او بادشاه وزیرانو ته خلک راغونډېږي ښځې دي او سړي دی او دقسې په بد حال یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې دی بس عزیز مصر سره وزیران مشیران دي دا څه وشو په شرمونو شرمېدم حیا لاړه زما ښځه په دې ګډ مجلس کې دنیا ته رسوا شوه د هلک نه لمن راکاږي ته څه وشو نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه دا لوی خلک هوښیارانه مي او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم یوسف لاس را واچو الزام یې په هغه ولګاو ما ته لاس را جوړې دی یوسف چې زه ورپسې شم وتښتېد رانه ما دې ځان خلاص کړه چې نه رانیوه مې وتښتېد لمن نه مې لمنه وشلېدله داسې را چولې دی او بیا خاوند ته څه وایي اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي ما ته لاس واچوي ته به ورسره څه کوې یا به جیل کې چې یا به مضبوط عذاب ورکوې زموږ دا مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړ الا ان یسجن او عذاب الیم جیل یې ورمخکې کړ په عذاب یې نه شو پېرزو جیل کې واچوه ښه یوسفه زما آیات لیکلي وو زما کور کې اوسېږي زما نوکرې زما ښځې ته دې لاسه جوړې دی او ورته څه وایي قال هي راودتني عن نفسي بادشاه سلامت دې لاس را چولې دی ما نه مطالبه وکړه دروازې بندې کړې وې زه دې خلاص شم اوس دا چته مني عقل ښه دروازه چې بنده شوه راغې څنګه هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مرسته هم کوي بادشاه سلامت بیبي پاکه ده ښه بیبي پاکه دروانې ده دا کوم ځای کې دي چې دروازه کولاویږي او دې ته رامنډوي دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي الله پاک ګوره مدد کوي یو مدد یې دا وکړي چې ګناه نه بچ کړو دویم مدد یې څه وکړو دروازې ورته کله وکړې دریم مدد یې څه وکړو یو پروټوکول سره لاړ څلورم مدد یې څه وکړو څلورم الله پارسي کې حکمت دي که دا خاوند ته خبره نه وه ښکاره شوې سبا د ریښې بیا مطالبه کوله بیا به کوله بیا به کوله ګیره و بلاس به ورچو ګناه کې به مبتلا کېده اوس بل مدد څه کوي یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري یوسف وایي دې لاس راواچو د لاس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله وشهد شاهد من اهلها ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کمیس ته یوسف وګورئ چې مخکې نه شلېدلي دي که وروستو که کمیس مخکې شلېدلي نو دا زلیخه رښتونې ده یوسف دروغجن دی د لاس ورچوه هغې ته ځان خلاصوه کمیس یې د مخکې نه شلېده او ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او کمیس د شا نه شلېدلي نو دې ته تښتېده او دې رانیوه نو دا دروغجنه د هغه رښتونې دی نو که دا خبره بل چا کړې وې نو خلکو به رد کړې وه خو ماشوم وکړه او د بایو ماشوم خبره وکړله نو ماشوم خو چې خبرې کوي الله طاقت ورکوي د گویا یې خلکو منله وی وګوره د کمیس ته یوسف وګوره چې فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکت لاندې شاته نه شلېدلی الله مدد وکړه کړې نه کوه عزیز مصر پوه شو زلیخه زیړه شوه رنګ یې زیړ شو او عزیز مصر پوه شو هغه ورته څه وایي عزیز مصر زلیخې ته هغه ورته وایي ورته وایي انه من کیدکن یوسف اعرض عن هذا یوسف بس په دې خبره کاڼې کېده دا خبره چاته ونه کړي چې د ریښې لاس را چولې دی دا خبره دلته ختمه کړه واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين زلیخې د خدای نه بخښنه وغواړه غلطي ستا ده نو زه وایم چې د مصر ډېر بېغیرته و دله بېغیرته و دغه وخت کې بخښنه وغواړه ښه مضبوط د کټ بازو د زلیخې دا اوږې ښځې ته وایي بخښنه وغواړه خدای نه بخښنه وغواړه روکې رکه واخه مضبوطه لګاو کا پښتو معامله وسره وکړه ودې دا ماشوم کا ویو مکو واستغفري لذنبك بخنا وغواړه د خدای انك كنت من الخاطئين
په خدای کمزوري سړی بې خوند دی کمزوري شی بېکار شی کمزوري بېکار بیکار الله دې مسلمان وساتي د داسې بې حیا نه رب العالمین مسلمان وساتي انک کنت من الخاطئین ګناه ستا ده ماشوم په دریا الله صفا خو خیر ځلې بیا د څه چل وکړو بیا جیل ته ولېږه خبره خوره شوه بس جیل ته ولېږه فلبث فی السجن بضع سنین جیل کې پات او الله بیا خو قصه درا ټوله قصه درته نه کوم خو الله تعالی جیل لګلو کې حکمت دا چې الله بیا بادشاہي ولا ورکړو الله بادشاہ خبره مې دې پوری کول خواهش به قربانه الله به مدد کوي خواهش به قربان کې الله به مدد کوي په هندستان کې اوسره تیر شي هغه ته خلکو مشکی بابا وي داغه د وجود نه وداسې خوشبو تل لکه مشکو چای تاسو کو وی دا تا ته ولې دا مشکی بابا وي تا نه خدای ته خوشبو کړه نه پیدا کې ته نو تاسو خوشبو دي چې بادشاہ نه زیاته خوشبو در روانه ده وی دا ریشي پته مې خرڅولې دا لارو کې دا پرتګاخونه دا ریشي پته چې دا مې خرڅولې یو خدای ولاړه وا او هغه سر نوکر وا نوکر رااله وی چې دا دروازې ته دن نشه د معنی کړه نه سودا کوي اکثر بھی پاک غریبانان دروازې ته دن نشي بعضې زنانه کور کې دالیده نه چې ور دن نشم دروازې ته بس هغه ښځې فورا دروازه جرنده کړه او وی زه ډېر زیات خشته وم چې هلک وم ډېر زیات خشته وم ډېر ښکلی وم چې دروازه جرنده کړه وی ما ته وی چې ما سره به دا ګناه کوي وی ما ورته چې زه ګناه کوم ولې څه چل دی ګناه ولې وکړم الله ولې خفه کړم رب خفه کړم وی پرېږدم دې چېرته ګناه به خامخا کې او که ګناه نه کوې جنګ در سره کوم په دا چاړه دې وم او چیغې وم چې ما پسې لاس راوړي شرموم مشکي بابا وایي چې ځواني مې وه اوس خدای پاک اوس ګوره د خواهش قربانول دې ته وایي ما وایي چې خان مال او دسمات یې راغلی ٹھیک ده چې به نه پرېږدې را ګناه را باندې کې وکړه خو غصه او دسمات ډېر راغلی دی نو وایي هغه ټیک ته خیر دی او دسمات کا لامبې هم لامبه خو نن پرېښودل نشته دا ګناه به راسره کې په دې لاره تېرېږي زه دې وینم د ما خوښې وایي چې غسلخانې ته ننوتم لوی او دسمات مې وکړ لوی او دسمات مې راواغېد په دا لاسونو په دا مخ مې ومږه دې ته خواهش قربانول وایي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به رسول الله مبارک دقه وایي خواهش بر دین تابع کې د اسلام په تابع کې مذهب بر خواهش نه تابع کې اسلام بر خواهش نه تابع کې ځان مې ارسو مګلو چې راووتم چې دې ښځې وکتل وایي دا څه شی دی څښا خدای دې پېغلو باسه ټول میدان دې ولاړه ځان دې په غلو هله دروازه کولا وخه چې زیر دی کې اوس دا څه مصیبت دی دروازه راته کولا وکړه لاړم خوا کې غسلخانې ته ننوتم هلته مې ولمبل جامې مې لرې کړې او مې لمبل چې مې ولمبل او ځان نه مې هغه ګندګي لرې کړه حقه چې مې د وجود نه د مشکو خوشبو روانه ده اوسه پورې روانه موږ نن څه چل کړی دی خواهش پسې روان یو مشکی بابا ته جوړ شو مشکی بابا یو تابعي چې ته عیسائی بادشاہ په جنگ کې ګیر کړو چې ګیر یې کړو بادشاہ وی چې د دې الګ د لاسه خو موږ برباد یو بلا فوج یې د موږ برباد کړی موقع په موقع نن زموږ ته راغی د سره وځي چل کوو مشیران ورته وایي دا مړ نه کې وی ولې وی دا پس چل عیسائی کوو دا خو ډېر لوی قابل دی دی به د خپل فوج کمانډر جوړو پام کوه دا مړ نه کې د نه د ده د تجربې نه به موږ فایده اخلو هغه ویل دا خبره خو ټیک ده ورته وي داسې وکړه چې عیسائی شوی عیسائی کې چې د مسلمان فوج جرنیل تا گرفتار کړم څه چې کې وکړه خو عیسائی کېږم نه یاره ورته اخره کې خلاصه دا چې پیشکش یې ماته وکړه لور به درکړم بادشاهي به درکړم جرنیل به دې کړم دا به وکړم تابعي ورته وي داسې نه کېږي بادشاہ پریشان دی چې اوس مړی کم د څه چل ورسره وکړم د دې بادشاہ لور ډېره ښکلې او خوبصورته بابا ولې پریشان وایي دغه مسلمان مې نیولی دی ما وجه خو ټول وزیران مې ما وجه ډېر قابل دی تجربې نه به موږ فایده واخلو زه مسلمان هم نه مسلمانېږي بابا دا خو په پنځو منټو کې درته مسلمان کړم دا عیسائی کړم ما ته پرېږده اوس یې د عیسائی کړو بچې ته څنګه عیسائی کې ما له چل دی د خماجدار یو کمرې ته دننه کړ او دا جینۍ ورله او ځان یې ورته ښه ډولې کړ داسې ځان خشته او هم خشته ډولې یې کړ او روټۍ ور یې وړله دا صحابي دا تابعي ورته بره هم نه ګوري بره څلوېښت ورځې دې جینۍ پې محنت وکړ څلوېښت ورځې کله اوبه وړه کله میوه وړه کله یو شی کله یو مطالبه کله ځان خشته کوه چې دا هلک به زه په خپل جال کې راولم هلک بره ورته نه دي کتلی څلوېښت ورځې پس هغه جینۍ ورته وایي انسان یې که درنده حیوان یې
زه خو چې په لاره ځم دنیا ماله تباه شو ته راوځي زما خو د بادشاهانو بچي چې دي نو ما پسې لیوني شو زما په عشق پسې تا ته مې ځان څونه ډولې که زه پسې راځم تا کې ته انسان یې که څه شی او ته انسان یې بیمار یې که روغ یې روغ یې بیا ولې الله نه یېرېږم که نن مې دا خپل خواهش تا پسې ولګاو الله به څه وایي دا وجود ماله خدای دې نه کړی چې د الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا سترګې دې لري چې الله دشمنۍ کې استعمال کړم دا اندام دې لري چې د خدای دشمني پرې وکړم ته خو د خدای ګناه خو د خدای دشمني ده دا لاس مې دې لري چې زه پرې الله سره دشمني وکړم جنۍ باندې اثر وشو وایي ستاسو دین دی اسلام دا دین الله ما خو دین ښایا الله پاک هغه د عیسایي بادشاه لور مسلمانه کړه اوس زه دې وباسم په یو طریقه دې وباسم غږ به نه کې خو په یو شرط چې زه به ستا سره څنګه واده کوم بس چې ته مسلمانه شوې او زه ووتم د اسلام په طریق به خپله واده وکړو خپل ژوند به تېر کړو دا خواهش به په نیکۍ بدل کړو دا خپل خواهش به په ګناه کې نه د الله په خوشحالۍ کې استعمال کړو ګوره رسول الله مبارک فرمایي دې خوا وایي لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن کم وخت کې چې زناکار زنا کوي که د سترګو کوي که د ژبې کوي که د اندام کوي دا د اسلام صادر کې نه دی اسلام صادر نه بار دی دا اسلام صادر نه بار دی دغه انسان چې جایز د نکاح وکړي د یو ښځې سره بیا رسول الله مبارک څه وایي وایي چې کم هلک نوړی روټۍ راواخېسته او ښځې یې په خوله کې کېښود الله په دې هم دې خاوند له اجر او ثواب ورکوي جایزه طریقه استعمال کنه جایزه بل استعمال ہے څه طریقه جوړه کړه هغه تابعیه د جیل نه وسته هغه جنې مور سره لاړه جنې مسلمان او مکه تابعی سره خدای د ټول عمر په نکاح کې ورواچو موږ نن خواهش خدای کړی دی خپه کېږي ما نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له صادرونه راغلل هغه تقسیمول په صحابهو کې هغه ام کلثوم چې د حضرت عمر په نکاح کې ده هغه ام کلثوم معشومه ده وی عمره امیر المؤمنین نوی دا سترګې مې در نیستې وی دا بابا ته دې ووایه څادر مې خوښ دی دې کور ته راغله بابا ته ویلي صاحب ته وی دا څنګه امیر المؤمنین دی بابا څادر یې پرېښوده ما خپو ته یې نیغ نیغ کتل وی ما خو ورته غوسه وکړه وی خیر دی بچې دا د خاوند دی هغه پوه شو چې دی بل مقصد له لېږلی و هغه جینۍ د حضرت عمر په نکاح کې داخله شو او عجیبه دی کې یو بله واقعه هم ده چې په نکاح کې داخله شوه نو د عمر صاحب عمر زیات و غصه ناک هم و جینۍ عمر کم و روزانه به کور کې جګړې وې او دې بانډریسیانو به دا ښځې ډېرې ډبولې نو عمر صاحب په منبر اعلان کړو چې ښځه به نه وهئ او که چا هم ښځه ووهله نو دا چل به ورسره کوم نو بانډریسیان وال ټکول ختم شو نو چې وال ټکول نه کوې خو غم دا دی چې بیا خو ښځې سره به ژوند څنګ تېری دې ته باسئ هغه بچریانا وال ټکول پکې نشته ګورې ښه ته خو مراد دې سودن ته شین دی چې په خبره جنت کې به خدای درکوي دا او جنت کې وال ټکول هم نشته دا نو هغه وال ټکول خو ښه خبره نه ده مولانا بیجګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ترسکونې خبرې کولې وې دوه کسانو دوستان یو بل سره لګیو ګپ شپ یې لګاو نو یو وایي ما نه خواړو ښه دی یارېږي نه بل وایي زه خو چې کور ته ننوځم بس رپېږي وایي دا څه چل دی وایي دا کمال د ښځې نه دی دا زما دی وایي څنګه وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې وایي چې څنګه ور نه راوتمه کوتک مې راواخېسته او پیشو مې واله نه کله مې ورته یو دی وکړله پیشو ټوپونه جوړ کړل یو خوا کله بل خوا اخره کې مې لار وکړه پیشو تښتېده بس ښځه حقه یېرېدلې ده د سړی غوسه ناک دی بس چې زه پورته نه وځم سر یې ښکته کړي دغه په لومبۍ شپه مې یارولې ده دې د نر بچي هم داړه پیشو یې کوټه کې ګیره کړه موږ هم دا لوبه وکړو دا ډرامه به موږ هم وکړه پیشو یې کوټه کې ګیره کړه خو چې ننوت کوتک ته یې ګوتې کړې پیشو له یې دوه درې غوزار وکړه ښځو دی په ارام کښېنه هغه د پیشو د والو غوندې تېرې شوي دي ښه موږ پېژندلې موږ د وخت هم پېژندلې چې ته څه شی ښځو سره ډېر ازادي هم ښه نه ده ډېر ازادي او ښځو والته کول او ظلم هم ښځو سره نري په کار باندې سړي د خپلو ښځو سره ظلم ډېر زیات نو هغه چې اعلان یې وکړه ښځې به نه وهې نو خلکو
خدي جوابونه شروع کړل یو باندې سي سره خدي جنگ کړو خدي په आवाज اوچت کړو جواب یې ورکړو باندې سي راغورګه عمر ته شکایت وکم چې مونږ به اسه درس کو غلط کول نو خدي یې دې غږ به نه کو چې مونږ پرې کړی راځو خدي جوابونه راکړي شغله باندې وباسي چراغي عمر صاحب ته دروازه وغل او اتفاق دا چې دی وخت کې ام کلثوم په عمر صاحب आवाज روچت کړو د دروازه وغل حضرت عمر صاحب ولرغه په برګری سال دی یو مساله مې راوړې خو حل شو وی څنګه حل شو راته دی نو حل شو نو ما د خدای فریاد وروړو چې خدای جواب راکړي وی ستال مې کول کیو لید وی چې ته ګزاره کې هم به زر کې کړ عمر صاحب ودی ګورم وی دا خدای تعالی پینځه ډیوټه کوي یو دل پخلی کوي کله دل نه کوي هوټل نه تیار راوي څونه خرچه به درکړي یا نوکر دی نه وي خان سامان څونه پیسې به ورکول جامې د لیندې کټونه د لیندې صفا کوي دلا کله دل نه کوي او دوبی له دی وړي یا نوکر دی نه څونه تنخواه به ورکول درې زید له صفا کوي جارو کوي کله دل نه کوي او ځان له یو چپړاسي نه ولې څونه تنخواه به ورکول سلورم د کور حفاظت ته کوي یو خدای چې کور کې غل نه راځي کله حفاظت نه کوله او ځان له څوکیدار نه وسونه تنخواه به ورکول او پنځم د ګنا نه په بچي نو چې کومه خدای دا پنځه ډیوټه کوي او صبر نه کوي بس بهر کیف چا ورته وي عمر صاحب ته ودا یو صادر ډېر مزیدار پاتې دي نو دا ام کلثوم لور کاغه بیبي لري دا علي صاحب لورنا اورته سوي وی ام سلیت یو خدای دا وی اړه زیاته مناسب ده چې دا غیله ورکم ام سلیت په مدینه منوره کې یو خزا سلیت نه دی سلیت دا غیله مناسب دی چې موږ ورکو ولې وی په احد کې چې کله صحابه پریوتل او زخمیان شو وی دا ام سلیت چې مشکونه به د وبو ډک ډک راوړل او زخمیان له به خله کې وباچولې نو خپل محبوبه برستو کم لا الله محبوبه مخ کې کم صادر مغیله ورکو ور خواهش قربان کا الله سے جوړي هغه عمر نه خدای سے جوړ کړل امیر المؤمنین د رسول الله مبارک د دنیا وزیر د آخرت وزیر زلزله په مدینه کې رااله زلزله خپل چاته کړو مکه له رو برولا وی عمر د عمر عدل ختم شوی د مکه چې جلاقېږي عمر خوشتا عدل خوشتا او د مکه جلاقېږي فورا زلزله بند شو او د مدینه یو غرنا اور روت اور روان دی په مدینه چا ورته وی امیر المؤمنین اورخو مدینه ته راغی په تمیم الداری راشه شابه کې ورکو ورشه دا ور شړه ما یاد ک چې عمر را لګلې اور اسفه چې شړې اور خراله چې شړې تمیم الداری دوه رکعات نفل وکړ شابه کې لاس کې واغې اور پسې شو وی اور عمر را لګلې شابه کمی سوري نه راوته التزا اور مخ کې تمیم الداری ور پسې د پاغغاري وردن نه کو واپس ته او دریای نیل براخت پکال کې یو دریای نیل د مصر دریاب دا قانونو کال کې به یو د لوچته ده او کلی به غرقو مصر به غرقو دا یو رواج دا چې یو خشته جنې به وکړه چې مصر کې به داغه نه خوبصورت جنې بل نه و پیغلا هغه به ناوې کړه کالی به واچول ابه دریاب ته ورمودوره دریاب کې نهسته په دا یو جاهلیت رواج یو مړک یو به ختمه کو نور خو به بچی کنه کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او گورنر ابو عبیده بن الجراح دی داغه زمانه هغه ته چاوي چې ګوره دا دریاب راخیږي کال کې یو دل او کدا جنې موږ نه ورچو نو مصر غونډوړي اوس بس کې هغه حضرت عمر صاحب ته خط ولېګو بدل د خدای او رسم رواج د دریاب راخیږي عمر صاحب یو دوه چټ بوته خط ورولېګو ابو عبیده ته وی رضی الله عنه ته وی کدا دریاب راخه چې جنې وروانه چوي دا چټ ورغورځي دی بیا راخیږي دریاب را غردانگی وی خلق رالل چه ای گورنر صاحب مهربانیو که یو جنه با ورو غردو مصر با بچی او که نور غرده طول دنیا غرکیگی اگه وی جنه غردون گناه دا او ما تا حضرت عمر خط را لگلی اور غردون خط کی وتسلی کلی دی ای دریای نیل کته دا خدای کته پخپلو کم چلیگی چه تا دفو خیکا و جنه ندر غردو غرکول که وکار سکے او کته د الله په حکم چلےږي د الله د رسول خلیفہ دا چټ مې درو ورته فټافټ کته چې تر قیامت پورې دی بیا چتو نه وینم هته راواغشت او دریاب ته ورلړ کو دریای نیل چې هغه ویخ لترې دی بیا چې ته رو نه خاطونه په مصر باندې روچت شو او په مدینه کې ناس دغه سي لکه په منبر باندې او فوج یې لګلې لري ولا عقیده جهاد لا لري چې د میاشتو په مزل لري او د مدینې را आवाज ورکړي خپل جرنیل لا یا ساریتو
الجبل الجبل اے ساریا غر ته متوجه شه غر نه ویریږه جمعات کې خلق وی عمر جو دماغ په کار پرې خو کمزوري دي بوډا دي ساریا خو د میاشتې په مدل لري دي د نوازونو ورکي شاوې نه چل پکشتا چې هغه لخر واپس راغی حضرت ساریه راغی رو رسید خلکو ته تاسو کو جمعې پر ورځ پلان کې ټیم کې سم مسله خو درته نه وپېخه وکنه څه به موږ دشمن سره په جنگ دشمن مخکې موږ ورپسې به دې کې مې आवाज باورې ته اے ساریه غر ته وګوره غر ته متوجه شه چې مې واورید ما والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا د عمر आवाज دی چې مې غر ته وکتل دشمن شاته را پسې نور را روان دی هغې ته متوجه شو شکست مو ورکړو که د عمر اواز نه وی اورېدلی هغه لښکر خو مونږ خیال نو په غر موږ به برباد کړو ناس په مدینه کې د میاشتې په مزل لرې لښکر ویني اواز وررسوي هغه ته رسېږي خواهش به د دین تابع کوو خواهش به د دین نن خواهش مونږ خدای کړی دی خفه کېږئ ما افرأیت من اتبع الهه قارون زه په دې کې به زه تاسو ته بله جمعه څه خبرې پاتې دي انشاءالله درته به وکړم بله جمعه به درته وکړم خو نن زمونږ ټول خواهشات مخکې د دین وروسته دی مانځه وختي او ستا تجارت رواني ستا دوکان خرابېږي ستا بخور خرابېږي رښتیا ووایه مونږ له دې که خپل کار کې خپل کار نو خدای وروسته شو خدای وروسته نه شو بانګ وایي هلته کې ته خپل لګې په موبایل خبرې کې دلته وایي الله اکبر د الله عظمت بیانېږي ته وایې هلو دا خواهش نه شو هلته تکبیر تحریمه ده پیغمبر ویل لاندې کا ته په موبایل هلته چا سره خبرې کوې دا خواهش مخکې نه شو خدای وروسته نه شو حرام کوما ډاکه کوما غلا مونږ کوو دوکې مونږ کوو 2 نمبر شیخ په 1 نمبر باندې خرڅوو هغه پیا مونږ نه خلاص نه دي په هغې کې اوبه اچوو هغه مصاري مونږ نه خلاص نه دي ګډون پکې کوو دا خو ټول خواهش دپاره که نه دې خېټې دپاره دا خېټ آسي او خبره کوم په اخره کې دا لاندې ده که بره ده الله لاندې پیدا کړې ده مونږ په سر سب کېنولې ده مونږ دون عزت ورکړی الله وی دا عزت مه ورکوه لاندې ده لاندې ده لاندې ده دې خېټه کې د ډېر ګن پروت دی هغه خېټه چې خدای لاندې پیدا کړې ده ما په سر کېنولې ده چې داسې سر اوچتومه نو خدای نه ګورم خېټې ته ګورم چې ښي طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم ګس طرف ته ګورم نو خدای ته نه ګورم خېټې ته ګورم خدای ته وګوره خېټه څه شی دی ډوډۍ به خدای درکوي ښه به یې درکوي او ښې دله درکړله او دغه بنګله ده نه قسم په خدای پاتې ده دغه جایداد درنه د ما دی په خدای قسم یې پاتې دی دغه مال او دا بچي د قسم په الله پاتې دي بینک کې به دې روپۍ پاتې او صرف کیشر به شماري د خدای بنده چې دا کم بچی در نه پاتې شو کومه بنګله در نه پاتې شوه کوم مال در نه پاتې شو په حلال یې وګټه په حرام یې مه ګټه ته څه کې په کوم طرف روان یې سبا یې لاندې ومړ نن سبا خو مرګونه لاړل پخوا به هغه اویو اتیو ته رسېدلو 40-50 نه وړې داسې چې اعلان به وایي لکه پر بېګا خو یې مونږ سره مونځ کوو لاړ که نه پرون یې مونږ سره مونځ کوو بس لاړ خبره ختمه شي د مارونو مونږ به د رسول الله مبارک دا خبرو د فرامینو تابعداري کوو زمونږ د دنیا هم پکې ښه زمونږ آخرت هم پکې ښه او که مونږ خواهش مخکې کوو خدای مو رسته کړو دنیا هم تباه خسرت دنیا والآخره دنیا هم تباه آخرت هم تباه ذلك هو الخسران المبين لوی نقصان خو دقه دی نو مونږ به ډوډۍ ګټو مونږ به رزق ګټو موټر به هم ځان له اخلو بنګله به هم ځان له جوړو ځمکه جایداد هر څه به کوو خو مونږ به دا ځمکه او دا ارث د خدای په مقابله کې نه دا د خدای په خوښ او په خوشحالۍ به دا څه کوو چې الله پې خفه نه الله پې خوشحاله الله دې زموږ د دین تابعداري نصیبه کړي زموږ په دې محله کې عبادت خیلو کندې کې محمد عثمان پرون وفات شوی دی محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی چې رښتیا خبرې او زموږ د حاجي صاحب محمد سید حاجي صاحب بچی و محمد سید حاجي صاحب څنګه باباجي داسې و لکه خپل رور چې رور ډېر زیات محبت و د دواړو یو بل سره محمد عثمان صاحب ډېر ښه سړی و زه خو دا کوړي د سبقونو هر څه نه ایستم چې رښتیا خبرې هلته کوړي سبقونه را باندې دا نه بوج شوي دي چې هغه ډېر زیات دي وخت ډېر لږ دی او سرور پیرډه مې هلته کې سرور دلته هم دي نو بس دا 2 نیمې میاشتې به را سره لږه نور هم ګزاره کوئ هغه هم خدای رانه پاتې دي هلته زمونږ د نور حبیب دلولي استاد رور مړو هغه رانه پاتې و زمونږ د هارون مولي صاحب رور مړو هغه هم رانه پاتې داسې نور مړي هم پکې شوي دي حاجي غزګي کې ښه وډیګرام کې هم زنانه وفات ده ټولو ته په جمع دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله وارثانو بچو له صبر ورکړي الله د نورو غمونو نه وساتي
او چې څومره مردگان وفات دي هر ځای کې چې دی الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او چې څومره زموږ دوستان دي بعضې هغې یو ملګری مور یې بیماره ده بعضې دوستان د هغې ته دعا کوي چې خدای پاک خیر او برکت نصیب کړي. زموږ یو بل ملګری دی د پېښور نه راځي نجات الله صاحب د هغه والده بیماره ده یو بل رشته دار یې د خپې ته پرې کړې ده دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي الله وله شفا ورکړي. بل مو مختدی دی الله پریشان کړی دی الله پاک دې ولر صحت ورکړي. زما والدم بیمار ده دعا کوي چې الله شفا ورکړي. تاسو کورونو کې هم خامخا بیماران به وي ورته بیمارز الله راولي ختمه یې هم ګورې الله ډېر الله نه نشي ختمولی دارو به کې علاج به کې خو الله نه به سوال هم کې د جمعې مبارکه جمع ده او د کریم مېلمانه زموږ په دې جمع کې ناست دي علما پکې ناست دي ډېر لرې لرې ځای نه مسافر پکې ناست دي ډېر لرې ځای نه دا په یو ښه نیت دا دوستان راغونډ شوي دي د جمعې د اخلاص دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ ستاسو ټولو بیمارانو له شفا ورکړي. الله روغ صحتونه ونه ورکړي الله روغ صحتونه ورکړي. او خدای چې کوم روزګاریان دي روزګارونو کې برکت واچوي کوم تنخوادار تنخواګانو کې برکت واچوي کوم زمینداران دي ځمکو کې برکت واچوي. بچي نشته د ډېرو دوستانو ډېرو ملګرو او زمونږ داسې ډېر نږدې دوستان دي اولاد یې نشته دعا وکړئ چې خدای پاک والا نیک عمله صالحانه بچي ورکړي خدای پاک والا زامن ورکړي او الله تعالی زمونږ زندگی د ایمان په دایره کې تېره کړي. زمونږ ژوند به تېر شي ختم به شي څومره به پاتې خو خدای پاک ته زمونږ دا ژوند په ایمان کې درنه تېر کړي دا د الله په اسلام کې درنه تېر کړي. دا د الله نه سوال کوئ چې خدای د ایمان د زوال نه مې وساتي الله د ایمان د زوال نه مو ساتي الله د خاتمه مو په ایمان کې ربا خدای خاتمه مو په ایمان کې دا سوال درنه کوو رب العالمین. موږ ډېر کمزور ډېر عاجزان یو او ډېر فقیران ملنګان یو خدای ستا رضا نه زموږ بله سره نشته الله چې په کومه ورځ ته زموږ نه ساه وباسې په کومه ورځ چې ته موږ وژنې او زموږ نه ساه وباسې الله په داسې ټیم او په داسې ورځ موږ نه ساه وباسې چې په کوم وخت ته زموږ نه خوشحاله الله او په کوم وخت کې چې ته موږ نه خفه نو خدای زموږ نه ساه مه وباسه. خدای چې څومره ملګري زموږ د لرې لرې ځای نه راغلي دي مانځله راغلي دي د لرې لرې ځای نه راغلي دي خدای ټولو له په یو یو قدم اجر ورکړي الله برکتونه نصیب کړي الله راتلل د دوی د دنیا او د آخرت د سعادت ذریعه وګرځي او د بخښنې ذریعه ولا وګرځي او زموږ دا بیان چې څوک هم اوري په کیسټو کې اوري په موبایل یې اوري خدایا د ټولو خیر او برکت او عافیتونو او خوشحالۍ نصیب کړي ټول د فتنو مصیبتونو د دنیا او د آخرت نه په امن کې وساتي. آخر وکیم پخلی دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول